السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو اوریدونکو ستړي مشئ. د شاهین داستان بیا هم درته اورو. نن درته 20مه برخه در اورم. تر دې وړاندې تاسې 20مه برخه واورېدل. هلته مو واورېدل چې کله موسی له بدر سره ملاقات وکړ او سره ځینې اړینې خبرې وشوې، نو موسی غرناطوی ته ورغی. هلته د فردیناند لښکرو یرغل پیل کړ، خو موسی ابو عبدالله او بدر ورته بشپړه آمادګي نیولې وه. د فردیناند لښکر د بري په پوره باور سره راغلی، خو د بدر موسی او ابو عبدالله له سختو فشارونو سره فردیناند په دې ډاډه شو چې نور یې ماتې حتمي ده. ډېره هڅه یې وکړه، خو مجاهدینو له هر اړخه محاصره کړ او فردیناند ته یې سختې ماتې ورکړه چې دا د فردیناند تر ټولو سختې ماتې وبلل شو. زړه ته رانږدې اورېدونکو، د شاهین داستان 20مه نننۍ برخه کې څه پېښېدونکي دي، څه به کېږي، راځئ دا راسره تر وروستۍ شیبو واورئ. له دې لویې فتحې وروسته موسی له آس نه ښکته شو او تر ډېره پروردګار ته په سجده پرېوت. د هغه له خولې په بار بار همدا دعا جاري وه: ای بخښونکي او مهربانه خدایه، موږ د دې وړ نه وو، دا بری ستا انعام او ستا رحمت. بیا جګ شو، خپلو ملګرو ته یې وکتل. بدر څو ګامه وړاندې بشیر بن حسن ته چغې وهلې. موسی ور منډه کړه، د هغه د آس قیزه یې ونیوه او د هغه په لاسو یې شونډې کېښودې. ویې ویل: بدره، خپل خول لرې که، د غرناطوی ولس د هغه په رښتې لیدو ته ناکراره دی چې له ځانه سره یې د خدای 100 رحمتونه راوړي دي. بدر ځواب ورکړ: اوس یوازې هغه څېرې د لیدو وړ دي چې په تندي د شهامت وینې ځلیږي. له دې بري وروسته زه د ځان په ښکارولو اعتراض نه لرم، مګر تر اوسه د خلکو پام زما په لورې مه راړوه. د فردیناند پلی پوځ تر اوسه په سیمه کې خور دی، موږ باید هغوی ته د وتلو اجازه ورنه کړو. بدر دا وویل او بیا یې نقاب پورته کړ. موسی وویل: انشاءالله په هغوی کې به ډېر لږ په بیرته تېښته بریالي شي. زه غواړم چې آسونه مو لږ دمه شي. په دې ځنډ کې ابو محسن، منصور او د پوځ نور افسران هم ورغونډ شول. بدر بن مغیره وویل: منصوره، ته نن زما د تورې او آس حقدار یې. زما دا ګمان نه و چې ته به د دې سیمې په لوړو ژورو کې دومره بلد. زه په تا ویاړم. د زړور سالار لپاره د خپل خواږه قاید دا الفاظ یو ډېر لوی انعام. بدر بن مغیره یوه او بله خوا وکتل. ویې ویل: بشیر تر اوسه نه دی راغلی، خدای دې وکړي چې روغ وي. موسی ټکان وخوړ. ویې ویل: بشیر چیرته دی؟ بدر وویل: ما د خوړ په بله غاړه ستا د پوځ یو سپایي پرېښی و. بشیر مې د هغه د ټپ د پټۍ لپاره واستوه. د هغه سپین آس ډېر ښکلی و، له جامو نه هم ستا د پوځ کوم لوی افسر ښکارېد. هغه زړور و، خو ډېر زیات احساساتي و. زه د هغه لیدل غواړم. زما په ګمان ډېر زیات ټپي و. یو سپور راوړاندې شو. موسی ته یې وویل: د پاچا درک نشته. ځینو خلکو د هغه آس یوازې لیدل. د بدر په څېره کې د خفګان نښې رابرسېره شوې. ویې ویل: زما ګمان و چې د غرناطوی پوځ به د لاشونو له بوج نه ځانونه خلاص کړي وي. زه په دې ویرېږم چې که پاچا نه مو مطلب ابو عبدالله وي، بیرته غرناطوی ته ولاړ نه شي او یو ځل بیا سپایانو ته د غرناطوی دروازې بندې نه کړي. منصور وویل: ما هغه ولید، خو ته به حیران شي که درته ووایم چې ما بې اختیاره 2-3 ځلې پرې آفرین ووایه. کله چې ابو محسن راته وویل چې دا ابو عبدالله دی، نو زما باور نه کېده. موسی وویل: ما تر ښاره دی د جګړې په ډګر بې ضرره ګاڼه، ځکه مې راوست. بدر څه ویل غوښتل چې بشیر پاس سپور راغی، په مخ کې ودرېده. ویې ویل: هغه ټپي ستا لیدو ته ناکراره دی. بدر وویل: د هغه وضع څنګه ده؟ بشیر ورته ځواب ورکړ: په پوښتیو کې ټپي دی، خو که د خدای رضا وه روغ به شي. ټپي د زیتون یوې ونې ته ډډه وهلې وه. څو تنه سپایان یې شاوخوا ته ولاړو. بدر بن مغیره او د هغه ملګري چې ولیدل سپایان لرې شول. بدر لاس نه کوز شو، ټپي ته ورنږدې شو. په لومړي نظر یې هغه ونه پېژند، خو کله یې چې په ځمکه زنګون کېښود او هغه ته یې په ځیر وکتل، نو په خپل بدن او رګونو کې یو ډول حرارت احساس کړ. بدر بیرته جګ شو، ټپي سر اوچت کړ او په کمزوري غږ یې وویل: نن تا د داسې چا ژوند وساته چې د ژوندي پاتې کېدو یې هېڅ حق نه. زه ستا ګناهګار یم، زه ستا قاتل یم، زه په خپلو ګناهونو پښیمانه یم او ته دا حق لرې چې ما ته ډېره بده سزا وټاکې. بدر چوپ ولاړ او هغه ته یې کتل. د هغه په مخ کې ابو عبدالله و.
هغه ابو عبدالله چې د وطن پلورنې داستان د هر مجاهد په زړه ثبت شو چې هیرول او بخلي د بدر بن مغیره د وس خبره نه وه. بدر په خپل زړه کې ویل کاش کې ما د دې خوښیو په شیبو کې ستا څیره نه لیدل. موسی، بشیر، منصور او ابو محسن د بدر شاته ولاړو او چوپ یې یو بل ته کتل. د بدر بن مغیره له څیرې نه د هغه د احساساتو پته لګول ګران. ابو عبدالله ناڅاپه اوچت شو او زنګېدلی یو ګام بدر ته ورنږدې شو. هغه ته یې وکتل، له شونډو نه یې دردناک غږ اوچت شو. ته ما ولې نه وژنې؟ زما د ګناهونو بار نور زما له زغم نه اوچت دی. د ابو عبدالله له سترګو نه اوښکې توی شوې. بدر بن مغیره د یوه ګړنګ په څېر و. ابو عبدالله بیا وویل ما د ژوند له عذابه ځان بېغمه کړی و. د دښمن اسونو تر پښو لاندې غوبل کولم، مګر تا په ما ظلم وکړ. د خدای په خاطر ما ووژنه. دې ځمکې ته نور زما بوج له زغم نه وتلی دی. هغه ژړل. د بدر بن مغیره په زړه کې د ابو عبدالله غوندې غدار لپاره د رحم هیڅ ځای نه و. خو هغه د بې پایه غوسې په حالت کې هم په لوېدلي غلیم ګزار نه کوه. وی ویل ابو عبدالله ستا اوښکې په ما اثر نه لري، مګر ستا په چپنه د وینو خاپونه دي. د جګړې په ډګر ستا وینه د شهیدانو له وینې سره ګډه شوې ده. زه په تا لاس نشم پورته کولی. تر کومه چې زما ذاتي معامله ده زه تا معاف کوم، خو د ولس مجرم یوازې ولس بخلی شي. زه پر دې هم پوهیږم چې د غرناطوي ولس د حماقت تر حده سخاوت لري. د داسې ساده زړي ولس د بیا دوکه کولو هڅه مه کوه. زما په خبرو باور وکړه. که زه له تا سره د دې میدان پر ځای د الحمرا په ماڼۍ کې مخامخ شوی وی نو ښایي زما تورې تا ته د څه ویلو موقع نه وی درکړ. ما به د غرناطوي د ولس د احتجاج سره سره د داسې چا په وژلو صرفه نه وکړي چې د تاج او تخت په شوق پر دښمن د ولس د لوڼو عصمتونه وپلور. مګر ته اوس د ولس یو سپایي یې. ستا توره د دښمن په وینو لمبېدلې ده او ستا د وینو څو څاڅکي ښایي ستا د تیرو ګناهونو داغونه ومینځي. د ابو عبدالله صبر ځواب ورکړ. جګ شو او ټوکر یې وخوړ. په ونه یې ځان تکیه کړ. ویې ویل ته ډېر سخي یې، خو زه پوهېږم چې د سمندر ټولې اوبه هم زما د ګناهونو داغونه نشي پاکولی. کاشکې تا زه د مرګ له منګولو نه وای ژغورلی. بیا بیسیکه شو، سترګې یې پټې کړې. د غورځېدو په حال کې و چې بشیر ور وړاندې شو. تکیې یې ورکړه او ورو یې پر ځمکه سم. بدر بن مغیره د اس پر رکاب پښه کېښوده. ویې ویل بشیره د ده ساتنه او پټۍ ستا ذمهواري ده. زموږ ډېر کار لا پاتې دی. موسی، ابو محسن او منصور هم په خپل اس پښې واړول. د قسولې پلی پوځ چې د سپرو نه شاته پاتې شوی و ډېر ګډوډ او تیت پرک شوی و. د بدر او غرناطوي سپاره ورپسې شول او یو بې له تیغه تېرول. کومو پوځیانو چې په باغونو او ځنګلونو کې د پټېدو هڅه کوله پلی پوځ ورپسې ورغی. پر دښمن د وروستي ګزار لپاره بوډاګان او تنکي هلکان هم راوتلي وو. د لمر ختو نه وړاندې میدان بالکل صاف. ګام په ګام د دښمن د مړیو تنې پرتې وي. د بندیانو شمیر د 5,000 تنو په شاوخوا کې و او د مړو شمیر د دې له 4 چنده نه زیات و. بریالی لښکر د زونیل د سیند په غاړه د سهار لمونځ ادا کړ. د موسی په اصرار بدر د لمانځه امامت وکړ. له لمانځه نه وروسته یې لنډه دعا وکړه چې ای د سزا او جزا مالکه، موږ ته د خپلو پلرونو ایمان راکړه. زموږ سرونه دې ستا نه پرته بل چاته ټیټ نشي او زموږ په زړونو کې ستا نه پرته د بل چا ویره ماشه وه. موږ ته ستا د عبادت په خاطر د ژوند توفیق راکړه او د محبوب نبی صلی الله علیه وسلم د دین د اوچتولو په خاطر د مرګ همت راکړه. آمین. له دعا وروسته بدر بن مغیره تر لږ ځنډه چوپ و. د شاهین د درې مجاهدینو په ویاړه خپل قاید ته کتل او د غرناطوي د اوسیدونکو چوپ نظر د خپل نیکي کوونکي په څېره میخو او له عقیدت او درناوي نه یې زړونه د شکرانې په جذبو ډک. بدر بن مغیره وویل زما درنو ملګرو او ورونو، دغه شانداره بری مو مبارک شه. خو ګورئ داسې ونه ګڼئ چې تاسو په راتلونکي کې له جګړې او خطر نه بچ یاست. تاسو دښمن یوازې د غرناطوي له 4 دیوالونو نه شړلی دی، خو ستاسو د هېواد زیاته برخه اوس هم د هغوی په واګې کې ده او د دې له لاسه ورکړې خاورې له بیرته ترلاسه کولو وروسته هم ستاسو دنده سر ته نه رسېږي تر څو تاسو په ټول اندلس حاکمیت ونه لرئ. تاسو به ډاډمنه ساه وانخلئ. که تاسو له دې بري وروسته بیا ویده شوئ نو په یاد ولرئ چې پروردګار ویده په وار نه راپاسوي
تر څو چې هغه په کوم ولس کې د ژوند د لامې ویني نو په وار وارې خوځوي او جټکې ورکوي. کله چې بیا د ژوند د لامې تتې شي ورو ورو یې د مرګ په خوب ویده کوي. د اندلس مسلمانان ستاسو د هغو واکمنو د اعمالو سزا ګالي چې د دې ستر سلطنت زیاتې برخې دښمن ته له سپارلو وروسته یو لیش ځمکه ځان ته بس وبلله او په ارام خوب ویده شو. پیړۍ پیړۍ د اندلس مظلومو مسلمانانو د دې انتظار کوو چې له غرناطیو نه به د هغوی ورونه د دوی د مرستې لپاره راسي. خو تاسې خوبونه کول. په اندلس کې ستاسو ورونه د ظلم په میچن دل کېدل. د وحشت او بربریت لاسونو ستاسو د قوم د لوڼو عصمتونه تار په تار کړل. خو تاسو خوبونه کول. ستاسو غیرت راویښ نه شو. د هغوی له خولې فریادونه وتل. د هغوی له سترګو اوښکې بهیدې. خو ستاسو هیڅ پروا نه وه او د خوښۍ په نغمو مزلونه خوښ ساتل. ابوالحسن د خپلو پلرونو د غفلتونو د جبران لپاره اوچت شو. خو د رباب د خوږو نغمو خوبه وړیو ته د تورو شرنګار ښه ونه لګېده او تاسو د هغه مجاهد میړه لاسونه ور وتړل. تاسو هغه وخت راویښ شوئ چې سیلاب مو د کورونو دروازو ته در رسېدلی. ستاسو امیرانو د لومړي ځل لپاره دا احساس کړه چې د ولس د سفرو سره د دوی ماڼۍ ته هم خطر دی. زه دا هم د خدای جل جلاله لوی رحمت بولم. خو په یاد ولرئ ستاسو دا بری د منزل په لوري لومړی ګام دی. منزل مو تر اوسه ډېرې لرې دی. ستاسو په لاره کې ډېرې داسې کندې دي چې په خپلو لاشونو به یې ډکوئ او ترې پورې وځئ به. تاسو تر اوسه د خپل تیاره ژوند پر افق یوازې ته رڼا لیدلې. که تاسو ویښ یاست نو سهار لرې نه دی، مګر که خدای مکړه بیرته ویده شوئ نو ستاسو دا بری به د ډوبېدونکي لمر وروستی وړانګې وي. زه له دښمن نه ویرېږم نه، خو تاسو باید د هغوی په باب غلط ګمان ونه کړئ. د دوی وسایل حد او حساب نه لري. د دوی د پوځ شمیر له موږ نه ډېر زیات دی. فرانسه، روم او د اروپا نور هیوادونه د دوی تر شا ولاړ دي. دوی زموږ د ورکولو لپاره تر یوه بیرغ لاندې راټول شوي دي. د دې پر خلاف د المیریا او ملقا په له لاسه ورکولو موږ له نور اسلامي نړۍ سره لاره نه لرو. دښمن له څلورو خواو رایسر کړي یو. خو پر دې ټولو خبرو برسیره که زه پر دې ډاډه شم چې تاسو به خپلې پخوانۍ اشتباګانې نه تکراروئ نو په ډاډ ویلی شم چې د دنیا هیڅ طاقت مو نشي ماتولی. که تاسو له خپلې ماضي نه عبرت وانخیست، که تاسو د دښمن پر خلاف تر یوه بیرغ لاندې د راټولېدو پر ځای د خپلو منافقو مشرانو په خوله یو له بل سره لاس او ګریوان شوئ او تر منځ مو نژادي او قومي اختلافات وپالل، نو په یاد ولرئ لکه څنګه چې د نورو اندلس مسلمانان د خپلو مشرانو د عملونو سزا ګالي، همدغسې به په غرناطو کې ستاسو راتلونکی نسل ستاسو د کړو وړو سزا ګالي. د دښمن له چلونو نه خبر اوسئ او تر دښمن زیات په خپلو غدارانو پام کوئ. په دې کې شک نشته چې له هغوی نه زیاتره په دې جګړو کې ستاسو ملاتړ وکړ او د ځینو لمن په خپلو وینو ومینځل شو. خو دا امکان لري چې په ستونزو کې دغه خلک یو ځل بیا تاسو ته دوکه درکړي. دغه خلک کلک څارئ. دوی ته د خپلو اشتباهاتو د تکرار موقع مه ورکوئ. د هغه وخت امکان لري چې ستاسو په منځ کې د احتساب قوت راویښ شي او ستاسو په ملي کرکټرونو کې د غدارۍ او وطن پلورنې لپاره د رحم ځای نه وي. دا لومړۍ جګړه ده چې ابو عبدالله د زړه له کومې له ولس سره ملاتړی و او زه دعا کوم چې دی په راتلونکي کې هم خپل ولس ته لاس ورکړي. خو تاسو دته دا باور ورکړئ چې نور ولس ته دوکه نشي ورکولی. دښمن له دې ماتې وروسته چوپ نشي کېناستلی. دوی به له ډېر لوی ځواک سره حمله وکړي او تاسو سر له نن نه د دوی د حملې د مقابلې لپاره تیاری ونیسئ. دا ستاسو نیکمرغي ده چې خدای موسی غوندې لارښود درکړي. زه بیرته ډېر زر ستنېږم. امکان لري دښمن زموږ په سیمه یرغل راوړي، خو زه په جار وایم چې کله ماته ضرورت وي تاسو به ما په خپل منځ کې ومومئ. له بدر بن مغیره نه وروسته موسی جګ شو وینا یې وکړه: مسلمانانو، له نن نه 400 کاله وړاندې چې کله نصرانیانو زموږ له اختلافاتو نه ګټه اوچته کړه او زموږ د هېواد زیاته برخه یې له موږ نه ونیوله، نو خدای جل جلاله یوسف بن تاشفین زموږ د مرستې لپاره راوست. هغه مجاهد مسلمانان د داسې غلیم له ظلم نه وژغورل چې پر دوی ژوند تنګ کړی او کله چې نن زموږ غدارانو دښمن ته د کور دروازې پرانستې، کله چې د منافقینو ډلې د څو څکو په بدل کې موږ ته د غلامۍ کړۍ واغوستې، بدر بن مغیره موږ ته د ژغورنې د فرښتې په بڼه راورسېد. پرون لمر د تاسو په څېرو کې د مایوسۍ کرښې لیدلې او نن لمر ستاسو په شونډو د خوښۍ مسکا وي. د سرحد غازیانو تاسو ته یو هېر کړی درس در زده کړ او هغه دا چې د مسلمان ځواک د دوی په شمیر کې نه دی، د دوی په ایمان کې دی. تاریخ د دې خبرې ګواه دی چې که مسلمانانو کله ماتې خوړلې د هغوی د خپلو د غدارۍ په وجه یې خوړلې.
د دښمن د ځواک په وجه نه زموږ نننۍ فتح د دې ګواه ده چې موږ په دې تیر وخت کې هم څه له لاسه ورکړي د خپل غفلت په وجه مو ورکړي. تاسو د غدارانو خبره ومنله، تاسو منافقینو ته لاس ورکړ، تاسو پر خدای باور پرېښوده او پر فردیناند متکیه وکړه، او تاسو په خپلو سترګو ولیدل چې په قسطوله، المیریا او مالقه کې ستاسو د کړو وړو سزا ستاسو بوډاګانو، مشرانو، ماشومانو او تورسریو ته ورکول کیږي. تاسو هغه وخت میدان ته راووتئ چې پر دې پوه شوئ چې نور له جګړې پرته بله لار نشته. تاسو ته د اور وژلو سوچ هغه وخت پیدا شو چې نږدې ټول کور یې درسوځولی. زه د دې خوښۍ په شیبو کې پخواني ترخه یادونه نه راسپړم، خو په یاد ولرئ چې موږ یوازې یوه معرکه ګټلې، مګر جګړه مو لا پاتې ده، یوه اوږده او صبر ازموینکې جګړه چې د دې جګړې له زغملو نه پرته موږ په دې خاوره آرامه ساه نشو کښلی، او موږ په دې جګړه کې د بري لپاره باید د هغو ټولو ناروغیو علاج وکړو چې دا زغل او ابوالحسن بریاوې په ماتو بدلې کړي. موږ به له هغو غدارانو نظرونه ژغورو چې د څو ټنګو لپاره د هېواد عزت پر دښمن وپلور. موږ باید غرناټو د هغه ماته خوړلو ذهنیتونو او بزدلانو نه پاکه کړو چې د دښمن د ځواک روب په زړونو خپور. موږ باید د هغو شرچونکو نه خبرو چې په هسپانیه کې د بربري، هسپانوي او عربي په نامه تعصبونو ته لمن وي. زه پوهیږم چې الهمرا تر اوسه د غدارانو نه ده پاکه، او په تاسو کې ځینې ښایي دا وګڼي چې زه به د ابو عبدالله د خفه کېدو له ویرې پر هغوی لاس نه اوچتم چې تر اوسه د فردیناند د لاسه لري. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې که زما د ابو عبدالله په نیت شک راشي نو زه به یې تر لمن راکش کړم او ستاسو مخې ته به یې تاسو ته به وایم چې د له توبې ویستلو هم قوم ته دوکه ورکول غوښتل، نور پرده هم کول ګناه ده. ابو عبدالله له ما سره ژمنه کړې چې هغه به د ولس د یو غدار سپارښت نه کوي، او زه تاسو ته اعلانوم چې زه به د غرناطویې د سرنوشت په اړه د ابو عبدالله د لاسوهنې زغم ونه کړم. او زه له تاسو نه دا تمه لرم چې که خدای مکړه له ما نه هم د ولس پر خلاف کومه ګناه کیږي تاسو به ما ونه بخښئ. د غرناطویې یو بوډا سر اوچت شو، ویې ویل زموږ د ټولو هیله ده چې زموږ سرحدي ورونه غرناطویې ته راسره ولاړ شي. هلته به خلک د بدر بن مغیره لیدو ته ناکرار وي. موسی بدر ته وکتل، مګر هغه سر د نه پر ځای وخوځو. موسی بیا بوډا سردار ته وکتل، ویې ویل لږ ځنډ وړاندې زما هم همداسې هیله وه چې زه خپل محسن لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره غرناطویې ته بوزم، خو له بدر سره تر خبرو وروسته زه پر دې نظر شوم چې موږ پخپله هم باید غرناطویې ته ستانه نه شو. موږ به خپل پرمختګ ته دوام ورکوو. د غرناطویې د خلکو پر ځای هغه خلک زموږ زیات ناکرار انتظار کوي چې تر اوسه پورې پرې زموږ د دښمن قبضه ده. د لوشه والي ابو داود د خپلې ماڼۍ په یوه کوټه کې ناست، دولتي اسناد یې کتل. د هغه د دروازې پیردار کوټې ته ورننوته او تر څه زنډه چوپ ودرېد. کله چې څو دقیقې د ابو داود هغه ته پام نه شو نو پیردار زړه نازړه وویل د ملاقات په کوټه کې جان مایکل ستاسې انتظار کوي، که ستاسو حکم وي دلته به یې راولم. ابو داود جګ شو، ویل جان مایکل نه، زه په خپل هلته ورسم، د هغه د راتګ خو به زیات ځنډ نه وي شوی. پیردار وویل نه، همدا اوس راغی. ابو داود بهر څه ووته او په برنډه کې څو ګامه ولاړ او بیا یوې پراخې کوټې ته ورننوت. د یو پوخ عمر او مضبوطو مټو خاوند چې پر ده سترګې ولګېدې له کرسۍ نه جګ شو او ابو داود له لاس ورکولو وروسته هغه ته مخامخ په دوهمه کرسۍ کېناست. ابو داود جان مایکل ته په ځیر وکتل، ویې ویل زما په ګمان ته محاذ ته تللی وې. جان مایکل ځواب ورکړ هو، مګر اوس له قسطولې نه راغلم. زه معظم پاچا د ځینو مشورو لپاره هلته ورغوښتی وم. ابو داود وویل نو په لوشه کې به ته زما پر ځای والي وې؟ جان مایکل یو لیک ابو داود ته ورکړ، ویې ویل دا د پاچا فرمان دی، زه د حکم د تعمیل لپاره دلته راغلی. که نه نو په داسې نازکه موقع کې د یو سپایي لرې کېدل له محاذ هغه ته ډېر تکلیف ورکوي. ابو داود لیک پرانس او له سرسري لوستو وروسته یې وویل زه خوښ یم چې هغه ستا په څېر تجربه لرونکی سړی دلته راستولی. زه به سبا ته قسطولې ته وخوځېږم. مایکل وویل مګر ما له تا نه زیات هدایت غوښتل. ابو داود وویل زما لومړنی او وروستنی هدایت دا دی چې لوشه په هر قیمت د دښمن نه وساتي. جان مایکل وویل په دې برخه کې تاسو په ما اعتماد کولی شئ. تر سبا پورې به 15,000 تنه پوځیان نور هم راورسېږي. ابو داود وویل له دې وروسته زه دا وایم چې د دښمن تازه بریاو د مقامي مسلمانانو په زړونو کې تر یوه حده جوش او جذبه راویښه کړې. ما خطرناک کسان نیولي دي، اوس د بغاوت څه اندېښنه نشته.
د مسلمانانو د احساساتو سړولو لپاره د دوی د مشرانو یوه ډله لاس پکار ده. تل هغوی سره مرسته وکړه او هغوی له مالي ستونزو سره مه مخ کوه. زه به له روانېدو نه وړاندې ستا ملاقات له هغوی سره وکړم. جان مایکل وویل ته به څومره وخت بهر وې؟ ابو داود وویل دا په حالاتو پورې تړاو لري. که زما تر راتګ پورې ټول هغه علما چې قسولې ته بلنه ورکړل شوې ده راغلي وو نو زه به زر راستون شم، که نه زه به وځنډېږم. جان مایکل ورزیاته کړه زما په ګمان له قرطبي، اشبیلي او نورو ښارونو نه تر اوسه پورې 500 تن عالمان راغلي. ابو داود وویل نو په قسوله کې به زما کار زر پای ته ورسېږي، خو زه به بیا نورو ښارونو ته ځم. ښه اوس دا ووایه چې د جګړې وضع څنګه ده؟ جان مایکل وویل د جګړې وضع ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. د غرناطوي خلکو له موږ نه زیاتې سیمې بیرته نیولي. د غرناطوي له ماتې وروسته زموږ پښې په هېڅ ځای کې هم ټینګې نه شو. ابو داود وویل دا د ډوبېدونکي لمر وروستۍ وړانګې دي. جان مایکل ورغبرګه کړه د خلکو ګمان دی چې سرحدي شاهین کوم نوی سړی نه دی، هماغه بدر بن مغیره دی. زموږ د پوځ یو شمېر افراد چې بندیان وو او راتښتېدلي دي دا خبره یې تایید کړې ده. د پاچا سلامت هم دا ګمان دی، امکان لري ابو عبدالله هغه نه وي وژلی. ابو داود وویل که ابو عبدالله بیا عقل نه وی نو د دې امکان وو. جان مایکل ورزیاته کړه تر څه مودې پورې زما هم دا ګمان و چې ابو عبدالله یو لاوبالي او رنګین مزاجه سړی دی، خو د هغه وروستیو بریاو زما نظر د هغه په باب بدل کړی دی. ابو داود وویل زه یوازې دومره پوهیږم چې د غرناطوي بربادي د ده په لاس ده. د لیونتوب مختلف ډولونه لري. یو وخت د لیونتوب کیفیت داسې و چې د خپل پلار او تره پر خلاف بغاوت وکړ او موږ ته د غرناطوي دروازې پرانستې. اوس دغه د لیونتوب په کیفیت کې بدلون راغلی. تر څه مودې به همدغه حالت ورسره دوام کوي. تاسو به تر څو میاشتو پورې د غرناطوي په باب عجیب او حیرانونکي خبرونه اورئ. جان مایکل وویل پاچا سلامت تر څو هفتو پورې پر غرناطوي باندې د پرېکندې او درنې حملې پرېکړه کړې ده. د هغه ګمان دی چې که ستا تدبیر کامیاب شو د غرناطوي کلابندي به ډېره دوام ونه کړي. زه دا پوښتنه کولی شم چې تا څه تدبیر سنجولی دی؟ آیا ته غرناطوي ته د اندلس د علماو کوم هیئت استول غواړې؟ له ابو عبدالله سره د سولې لپاره خو به د خبرو اترو اراده نه لري. ابو داود وویل زه تا ته یوازې دومره ویلی شم چې پر الحمرا د پاچا فردیناند د بري بیرغ رپول زما د ژوند لویه هیله ده. له دې نه وړاندې موږ ډېرې غلطۍ کړي، نور به کومه غلطي نه کوو. توپان یوازې هغه دیوالونه غورځوي چې تاداونه یې ورسته شوي. د غرناطوي لپاره چې کوم تدبیر ما سنجولی دی د هغه په بری کې به د غرناطوي د خلکو د مقاومت زغم پای ته ورسي او ستاسو پوځ به له هېڅ څه پریشانۍ سره مخ نه شي. بیا هم ته اوس له ما نه د څه تفصیل پوښتنه مه کوه، دا غوره هم ده. اوس تر هر څه وړاندې زما دا کار دی چې ستا د هستوګنې بندوبست وکړم او له هغه خلکو سره دې معرفي کړم چې زما په غیاب کې ورسره مشوره کوي. د محل یو کنج بالکل تش دی، زما بال بچ به همدلته اوسي، خو که تا ته د زیاتو کوټو ضرورت نو درته خالي به یې کړه. جان مایکل وویل زه یو سپایي یم، له دې پرته زه یوازې یم، زما ضرورتونه ډېر لږ دي. یو وړوکې کوټه زما لپاره کافي ده. زه ستا بچو ته زحمت ورکول مناسب نه بولم. ابو داود وویل د محل کیڼ لوري ټولې خالي دي، تاسو یې وګورئ. زما په ګمان به هغه ستاسې لپاره بس وي. د شپې مهال جان مایکل د ابو داود کره ډوډۍ وخوړه. په دې میمانۍ کې د ښار د څو سردارانو نه پرته د ښار څو د لوړې طبقې ښځې هم شریکې وې. ربیې ناجوړي پلمه کړه او د میلمنو محفل ته ورنغله. انجیلا هم د سر خوږ پلمه کړ، خو مور یې پلمه ونه منله. د غرناطوي له پرېښودو سره د انجیلا په مزاج کې ډېر بدلون راغلی و. د ربیې په څیر هغې هم په کوم مجلس کې شریکېدل نه خوښول. دا ناسکه خویندې یو د بل همراز یو خواخوږې وي. دواړو به یو بل ته د زړه د راز ویلو لپاره یوازیتوب خوښه. میریا دا احساسوله چې لور یې د ربیې خو یو عادت خپل کړی. هغې دا شکایت هم درلود چې انجیلا د یکشنبې په ورځ کلیسا ته د عبادت لپاره د تلو پر ځای دا خوښوي چې له ربیې سره په کور کې پاتې او د ربیې په څیر له خلکو سره د لیدو کتو مینه نه لري. کله به چې میریا ډېره په غوسه شوه نو ربیې ته به یې زیاتې سپکې سپورې ویلې او انجیلا ته به یې ویل چې له هغې نه لرې وګرځي. خو انجیلا د مور له کمزوریو نه خبره وه. ناروغي به یې پلمه کړه، په بستره به وغځېده او له خوراک څښاک نه به انکار کوه. میریا به د هغې د پخلا کولو ناکامه هڅه وکړه، خو چې مجبوره به شوه ربیې ته به یې وویل ربیې زه پوهېږم چې تر څو تا هغه را پخلا نه کړې زما خبره نه مني او ډوډۍ ته به لاس ور نه وړي. تا پر هغې کوډې کړي دي، هغه به نهره ویده شي. هغه له پخوا نه د لرګي په څېر وچه کلکه شوې ده. دا داسې ګڼي لکه زه چې یې دښمن وه.
ربیعې ما تا ته څه وویل؟ آیا ناڅکه مور دومره حق هم نه لري؟ میریا به خپله ماتې ومنله او خپلې کوټې ته به ولاړ او لږ ځنډ وروسته به خدمتګاره ورغله، ورته وبه یې ویل هغوی دواړه ډوډۍ خوري. له داسې پیښو وروسته به څو ورځې په خیر تېرې شوې. په وار وار میریا د دروازې له چولو نه د انجیلا او ربیعې د خبرو اورېدو هڅه کړې، خو انجیلا له خپلې ناسکه خور نه عربي زده کړې وه او دا هغه ژبه وه چې د اندلس عیسوي حکومت غیر قانوني ګرځولې وه. میریا به ابوداود ته شکایت وکړ، خو هغه به ورته ویل چې انجیلا د عربي په زده کولو پاچاهۍ ته د لوی خدمت ترسره کولو جوګه شوه. که کومه نازکه موقع راغله نو موږ به د دښمن په لیکو کې د ګډوډۍ خپرولو لپاره له داسې نجونو نه کار اخلو. نن چې کله میریا انجیلا ته په میلمستیا کې د ګډون خبره وکړه نو هغې له ځواب ورکولو نه پرته ربیعې ته ورغله، ورته ویې ویل ربیعې زه دې مجلس ته نه ځم، د دوی خبرې زما له زغم نه وتلې دي. ربیعې ورزیاته کړه انجیلا دا مجبوري ده، تر اوسه هغه مهال نه دی راغلی چې موږ هر کار په خپله خوښه وکړو. ته هلته ورشه، امکان لري له دوی نه څه نوې خبرې واوري. کله چې انجیلا د ربیعې له کوټې نه راووته نو مور یې په دروازه کې ولاړه وه، ورته ویې ویل انجیلا د خدای په خاطر ما مه پریشانه کوه، جان مایکل ډېر لوی سړی دی، د اسپاني ډېرې معتبرې ښځې له هغه سره خبرې کول د ځان ویاړه بولي. ته تر اوسه ځوانه یې، له ما سره ستا د راتلونکې سودا ده، داسې موقع هر وخت نه راځي. د جان مایکل میرمن مړه شوې ده، ته به نن وګورې چې د لوشه ښځې د هغه پام ور اړولو لپاره څومره ناکراري. انجیلا په غوسه شوه، ویې ویل مور جانې که ته داسې خبرې کوي نو زه به هېڅکله هغه ته ورنشم. میریا هیلهمنه شوه، ویې ویل انجیلا ته هوښیاره یې، زه دې په زور نه مجبوروم، خو د یو میلمه عزت ستا فرض دی، هغه د پاچا خاص سړی او د صلیب ساتونکی دی. انجیلا ورته وویل مور جانې زه ستا د حکم د منلو په خاطر ورځم، که نه زما هیڅ زړه نه غواړي، زما له هغو وحشیانو نه کرکه ده چې په لمن یې د معصومو نجونو د عصمت د لوټولو داغونه دي. میریا ورته وویل ته ربیعې په خپل مذهب بدګمانه کړی یې. انجیلا ځواب ورکړ که کوم مذهب د معصومو ماشومانو وژل، د بې ګناه خلکو قتل او په ډک بازار کې د تورسرې او بې عزته کولو ته اجازه ورکوي نو زما د داسې مذهب له نامه نه هم کرکه ده. میریا لږ پښیمانه شوې ویل انجیلا مایکل به ستا د پلار په غیاب کې د دې ښار والي وي، زما په ګمان که موږ له هغه سره ځانونه بلد کړو هغه به ښه تر تاثیر لاندې راوستلی شي. اوس ته ځان تیار کا، میلمانه راتلونکي دي. د ډوډۍ له خوړلو نه وروسته چې کله میلمانه رخصتېدل، انجیلا غل له کوټې ووتله او ګړندۍ د ربیعې کوټې ته ورغله. دروازه یې بنده کړه او په ویرېدونکې لهجه یې وویل ربیعې زه له هغه نه ویرېږم، هغه د وږي لیوه په څېر ماته کتل، زه د خپلې خوښې پر خلاف د هغه تر څنګ کېناستم، هغه د شرابو په نشه کې ډوب و او اوس به په همدې محل کې اوسي. ربیعې زه له هغه نه ویرېږم، ویلې د غرناطوي پوځ له دې ځایه 10 میله لرې یوه کلا نیولې ده، کاشکې موږ هلته تلی شوی. ربیعې هغه ته ډاډ ورکړ، ویې ویل انجیلا خدای زموږ په بېوسۍ خبر دی، هغه به مو مرسته کوي. چا دروازه ور وټکوله، انجیلا ورخطا شوه، دروازه یې خلاصه کړه. میریا ژر کوټې ته ورننوتله، ویې ویل انجیلا ته موږ مه شرموه، د میلمنو له د مخه باید نه وی راستنه شوې. ما دا پلمه وکړه چې د دې سر خوږېده، ایساره نه شوه. نور میلمانه ولاړل، خو جان مایکل ستا پوښتنه کول غواړي، اوس د خدای په خاطر خپلې کوټې ته لاړه شه، زه به یې هلته راولم. انجیلا ځواب ورکړ هغه په شرابو نشه دی، زه نه ورسره ګورم. میریا وویل دا به هغه خپله بېعزتي وبولي. انجیلا وویل مګر ما ته خپل عزت ګران دی. تر لږ ځنډه د مور او لور بحث دوام درلود چې ابوداود کوټې ته ورننوت. میریا خپل میړه ته وکتل، ویې ویل انجیلا د ربیعې نه پرته د بل چا خبره نه مني. ابوداود بې له دې چې میریا ته پام وکړي په کرسۍ کېناست. میریا بیا وویل انجیلا خپلې کوټې ته نه ځي، هغه به دا ګمان کوي چې قصدي یې توهین کوي. ابوداود په غمجنه لهجه یو شرابي دومره په حواسو هوښیار باید نه وي، ما هغه په خپله کوټه کې پرېښود او ترې راغله. میریا لکه چې ما دا غلطي وکړه چې ده ته مې په دې محل کې د اوسېدو اجازه ورکړه، کاشکې ما تاسو له ځان سره بیولی شو، هغه به زما په غیاب کې ستاسو سره د څه بد چلند جرأت ونه کړای شي، خو بیا هم دا نجونې د هغه له نظره پټې ساته. د نشي په حالت کې دی له هغه سړي سره توپیر لري چې ما د خپل محل په یو کونج کې د اوسېدو اجازه ورکړې. میریا وویل زه د ټولواک فردیناند خاص افسر دومره ذلیل نه ګڼم چې ابوداود دغه خبره ورغوڅه کړه. ویې ویل بیا هم په احتیاط کې څه تاوان دی؟ میریا بې ځوابه شو. ویې ویل ته پوهېږې چې انجیلا د ربیعې له ویلو پرته له چا سره خبرې هم نه کوي،
او ربیه له کوم عیسوي سره که په رښته هم وي انجیلا ته د خبرو اجازه نه ورکوي. ځکه خو له ما سره په دې اړه ستا خبرې بې ګټې دي. که څه ویل غواړې ربیې ته یې ووایه. ربیه یې وویل مورجانې زه به د پلارجان له ویلو پرته هم خپل فرض پوره کوم. میریا وویل نو ستا په ګمان زه د انجیلا دښمنه یم؟ ربیې وویل ما خو داسې نه دي ویلي. میریا ورغبرګه کړه ته انجیلا له خپلو هم مذهبونو لرې ساتل غواړې. ربیې وویل انجیلا زما خور ده، زه یې د بد نظره لرې ساتل غواړم. میریا ورغبرګه کړه تا پر هغې کوډې کړي دي، ته هغې ته د خپل مذهب تعلیم ورکوي، عربي ژبه دې ورښودلې ده. تا زما د معصومې او ساده لور په زړه کې زما پر خلاف د کرکې تخم کرلی. ته زما دښمنه یې. ته انجیلا چغه کړه ویې ویل مورې د خدای په خاطر داسې خبرې مه کوه. که ستا د خبرو په وجه د ربیې له ما سره کرکه پیدا شي نو زه به ژوندی پاتې نه شم. زه به د دې ماڼۍ له تر ټولو لوړه برج نه ځان را وغورځوم. انجیلا د مور په خوږ رګ ګوتې کېښودې. میریا وویرېده، خپلې لور ته یې وکتل. هغې ژړلې. د لور د سترګو د رڼو اوښکو څاڅکو د مور خوله وګنډله او چوپه بهر ته ووت. ابو داود جګ شو ویې ویل ربیې زه انجیلا تا ته سپارم او ځم. د میریا د خبرو پروا مه کوه. قدرمنو زړه ته رانږدې او ګلونو اورېدونکو، دا به د نن ورځې د شاهین داستان خبره وه چې ستاسې کوربه ما محمد رسول نظري درته وړاندې کړه. تمه او هیله مې ده چې دا خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې. داستان لا هم جریان لري. دا چې د داستان په وروستیو څو برخو کې څه جالب پېښېدونکي دي، د ربیې او انجیلا برخلیک به وړاندې څه ډول وي، دا به راسره په راتلونکې خپرونه کې واورئ. د اوس لپاره له تاسې اجازه تخلم. پاک الله مو مل شه. هر چیرې چې یاست ښاد، سوکاله، آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.